وینې وتو سره اودس نه ماتېږي. که هغه غاښ زخمي شي، که هغه په پوزه باندې وینه راله، او که هغه د بدن د باقي سزي نه وینه ووته، په دې صحیح دلیل نشته چې وینې وتو سره اودس ماتېږي. بلکې الحمدلله داسې بېشماره دلایل شته په دې خبره باندې چې وینې وتو سره اودس نه ماتېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 6 جون 2023 دی. پرون یو کلیپ ما ته دوه درې ملګرو راولېږو، هغې نه مخکې هم دا چاره لیږلی و. یو غیر مقلد هغه په دغې باندې خبره کوي، درس کې ناست دی، ډېر په ساده الفاظو کې، یعنې د انداز یې دغسې خپل کړی دی چې ته به وایې د خلکو خیرخوا دی. حالانکې دغه چې دی خلک منځونه خرابول او اودسونه خرابول، هغوی همدقه میشن دی غیر مقلدو، د دم کوششونه ټول همدقه وي. هغه خبره دا ده چې په وینه باندې اودس ماتېږي که نه ماتېږي، دی په هغې کې دا تاثر ورکوي چې په وینه باندې بلکل اودس نه ماتېږي. بیا په خپله خبره کې وایي د وینې په ماتېدو باندې هېڅ قسمه دلیل نشته چې په وینه باندې اودس ماتېږي د بدن نه چې وینه خارجه شي. او دا خبره چې په بدن نه که وینه خارجه شي بهیدونکې په دې باندې اودس نه ماتېږي، وایي په دې بېشماره دلایل دي. خو تکړه بیا دومره دی چې په هغې کې یو دلیل هم صحیح په سند سره په حواله نه دی پیش کړی، پول ګپ شپ یې لګولی. کاش که دی یو څو دلایل پیش کړی وی، موږ به د هغې جایزه اخیستې وی چې یقینا چې د دوی سره څه دلایل شته دی که نشته دی. هغې کې د یو روایت حواله ورکړي چې په هغې باندې بحث کو. خو زه راځم اول نمبر تاسو مخې ته یو څو احادیث پیش کوم چې دې منکرین حدیث ته سړی ووایي چې د الله نه ویرېږئ. کله چې ستاسو د مرضۍ مطابق نه یو حدیث بیا تاسو د هغې نه انکار کوئ. دا مه وایئ چې نشته دی، خو دغسې ووایئ زموږ خواهش نه مني دغه حدیث. په دې باب کې تقریبا مونږ نن کار کوو 70-80 روایات دلایل احادیث پکې راغلي دي. خو زه تاسو ته 5-6 د هغې نه پیش کوم. دا تاسو وګورئ، زما سره اول نمبر بخاري شریف دی، ابن ماجه ده، د دې صفحه نمبر 196 ده، د حدیثو کتاب دی سایستن. دې کې روایت ده د عایشې رضی الله عنها خبر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي من اصابه قیء او رعاف او قلس، یو چا چې پوزه وینه شو، الټې نور څیزونه هم ذکر کوي، باقي یو دا ذکر کوي چې د چا د پوزې نه وینه لاړه نو فلینصرف د مونځ په دوران کې نو دی دې وګرځي، فلیتوضأ اودس دې وکړي، او بیا که د خبرې نه دي کړي خپل مونځ باندې هغه بنا دې وکړي. اوس تاسو دلته وګورئ، د دې حدیث نه معلومیږي نبي علیه صلات وسلام د پوزې په راماتېدو په وینو بهېدو سره د اودسه حکم کړی دی. او ظاهره ده چې د پوزه ماتېدل د په وینو بهېدو سره کېږي، یعنې بهېدونکې وینه د بدن نه چې وینه راوځي هغه بهېدونکې نه وي نو اودس پرې نه ماتېږي. خو چې کوم بهېدونکې وي نو په هغې سره اودس ماتېږي. دا یو حدیث تاسو وکړو. دویم زما سره بخاري شریف دی، جل 1 صفحه نمبر 36 دی. د یو صحابیه ده فاطمه بنت ابي حبیش رضی الله عنها، د نبي علیه السلام ته راغلې د الله رسوله زه مستحاضه یم، زما وینه راځي نه بندېږي، څه وکړم مونځ پرېږدم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبي علیه السلام ورته وفرمیل لا نه انما ذلک عرق، دا رګ دی، د هغې نه دا وینه را روانه وي، ولیس بحیز، دا حیز نه دی. بیا ورته نبي علیه صلات وسلام د هغې نه پس وفرمیل چې کله اوږد حدیث دی چې کله د مونځ ټایم راځي په دې سره صرف اودس ماتېږي، د مونځ نه ممانعت نشته دی، به صرف ته اودس کوه، یعنې دا رګ دی د دغې نه وینه هغه خارجېږي، په دې سره اودس ماتېږي، ته اودس کوه. نو دې حدیث نه معلومه شو نبي اسلام دې صحابیې ته د استحاضې په صورت کې د مونځ دپاره د اودسه حکم کړی دی. وجه دا فرمیل ده چې دا وینه د استحاضې د رګ نه وتلو والا وینه ده، چې دا معنی سوالات خو نه ده، البته په دې سره اودس باقي نه پاتې کېږي. د دې وجې نه د مونځ په وخت کې اودس کول پرېوځي. نو دې نه معلومه شوه چې د رګ نه وتونکې وینه، بهېدونکې وینه په دې سره اودس ماتېږي.